ته ووایم چې څنګه او په څه ګرانې دي د زړه خبرې راوستل راته په خوله ګرانې دي په داسې ښار کې تېرومه زندګي عجیزه چېرته چې وینې دي ارزانې او اوبه ګرانې دي. ډېره مننه د باسط ناظم صاحب او د محب پښتو ادبي ټولنې چې دغه ډېر ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی. موږ ته پکې بلنه راکړې ده. ډېر محترم صدر بهزاد دانش صاحب، نذیر احمد نذیر صاحب، جاوید شاه درمان صاحب، حکیم سید اوتر صاحب، نیازک خان نیازک لالا، امام منظر صاحب، بریال وفا صاحب، محمد علي خوږ جان، ایوب شوقت ري بلا نومونه دي، عدنان نسګل دلته مېلمه دي. هغه ډېره زیاته مننه کوو. ډېر زیات کار کوي دغه ژبې له چې چېرته هم پروګرام میزان رسوي او بیا په بل ځای کې شاعرانو لپاره دومره خواست کوي، دومره مینه کوي. دا د هغه د مخلص او د هغه مینې ثبوت دی. بس وخت ضایع کېږي. مشران ډېر پاتې دي چې کله د رور کله د خور وخي کله د رور کله د خور وخي یو سړی پولې په سسکور وخي کله د رور کله د خور وخي یو سړی پولې په سسکور وخي لاس کې عکس د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وخي لاس کې عکس د ورک شوي بچي لارو کې چغې څوک سرتوره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه ترمان صاحب یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وخي یو لیونی دی او دا ستا د لاسه لاس مې په زلفو باندې روره وخي ما ته رایاد شي ماشوموالې زما څوک چې ماشوم چېرته بې موره وخي عجیزه اوس ورپسې نشم کتې راپسې چغې څوک په زوره وخي. ډېر مننه او زما حالات زیرې ورکوي پس په مینه زه د تورې خاورې کوم. اوس مې د قبر سر ته مه کښېنه پخلا به نشم اوس مې د قبر سر ته مه کښېنه پخلا به نشم زه درنه دومره لرې لاړمه چې را به نشم د مرګ نه پس به چاته نه ښکارمه خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تېر کړم چې پناه به نشم د مرګ نه پس به چاته نه ښکارمه خاورې به شم خو زه به داسې ژوندون تېر کړم چې پناه به نشم ته چې لاس پورته کړې چې زویه خدای دې لوی سړی کا دا خو کېدی نشي مورجانې چې باچا به نشم ته چې لاس پورته کړې چې زویه خدای دې لوی سړی کا دا خو کېدی نشي مورجانې چې باچا به نشم او زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نشم زما په زړه ډېرې خبرې دي خو وخت داسې دی ځکه هر څومره کوشش وکړم خو ګویا به نشم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نشي زه داسې ښار کې پاتې کېږم چې رڼا به نشم په ځان که هر څومره اور پورې کړم یقین مې نشي زه داسې ښار کې پاتې کېږم چې رڼا به نشم دا د هر چا سره خندا خو مجبوري ده زما خو ستا عجز یم مقامک د بل چا به نشم. بالکل اجازه ماران د زلفو دې داسې په رخسارو دي وي لکه پالنګ کې چې څوک ستړی مزدورکارو دي وي ترقي ګرانه ده که دغسې واکدارو دي وي هغه کور لوټ شي د کم کور چې څوکیدارو دي وي چې مې رقیب کله په غېږه کې د یارو دي وي لکه په جاله د مرغۍ کې چې خامارو دي وي چې پیسې نه وي او په غېږ کې دوکان ته بوزم بچي ته داسې قصې وکړم چې په لارو دي وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار دي وي تمامه شپه ویښ وي د ښار خلک خوبونه نه کړي خو چې پښتون څوک قتلوي نو تمام ښار دي وي ته چې ناروغه شې نو څومره صحافیان را درومي زه چې ډوډ کېږم صحافي د هر اخبارو دي وي عجیز سړی یم ماښام چې له روزګاره راځم زما بچی د مور په غېږه کې بیمارو دي وي زما خو به هېڅ خوند د زندګۍ نه پاتې کېږي په زړه چې مې ارمان ستا د یارۍ نه پاتې کېږي په ځمکه به مې څه د ښایستونو نسل شته شي په دنګو دنګو غرونو کې مرغۍ نه پاتې کېږي ما کړی وصیت دی ما دړو جامو کې خښ کې زما به هېڅ ثبوت د بې وسۍ نه پاتې کېږي
کړی وصیت کې ما زړو جامو کې خښ کړی زما به هېڅ ثبوت د بېوسۍ نه پاتې کېږي تر څو چې مدرسې او مکتبونه محفوظ نه وي یقین مې د وطن په ازادۍ نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي الله دې په عاجز داسې وخت نه راولي ګرانې چې ستا به په غوږونو کې والی نه پاتې کېږي او دغه نظم ناظم صاحب هم غواړي دغه بل ملګری دی موږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو زه چې ماشوم وم نازولی وم د چا بچی وم چاته ښکلی وم د چا بچی وم چاته ګران وم زه د چا د ژوبل زړه ارمان وم زه تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به مې ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږې پلار مې ویل ته به افسر جوړېږې ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کومه زه به د کور مړي ژوندي کومه یو ځل د مور نه یې په غلا بوتلمه دا جیم سکول ته په جړا بوتلمه هغه هم خپلې بېوسۍ له لاړه هغسې ښار ته مزدورۍ له لاړه اومه مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زمونږ په کور کې لویو وړو ژړل هم پکې ښځو هم سړو ژړل زه لا خبر نه وم زه لا اوتر نه وم چې ورداخل شومه په کور دننه ما وې قسم شومه په ګور دننه چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده ترور مې په لاسو کې ازغي ماتول مور مې د لیچو نه بنګړي ماتول نه مې پرېږده چې زړې نه وې د رور په غاړه مې جامې نه وې د مور د خولې نه مې توبې وتلې لکه د اور نه لمبې وتلې خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه ځکه وړه ولا د کال نه وه د اور لمبو کې مې ګلونه راښ کړل ما مې د پلار په مخ لاسونه راښ کړل ما ورته وې زما ټکجنه داجي راپاسه شابه دروغجنه داجي زما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ما د کتابونه راوړه د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې داجي مې جنازه ووته په اور دې ګډ کړم لیونی دې کړمه بېبې چې ځان ته رانږدې دې کړمه راته یوې غږ وارخطا ونه کړې بچیه زړه کلک که ژړا ونه کړې ما ورته وکتل مسکۍ غوندې شوم په ځان پوه نه شوم لیونی غوندې شوم ما ورته وې زما نادانې بېبې ما ورته وې یا په ما ګرانې بېبې زمونږ د خلکو نه جدا نصیب و ما ورته وې زمونږ به دا نصیب و مونږ ارماني وو په ارمان پاتې شو مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو مونږ بې اسري شو یتیمان پاتې شو